سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. سویلي امریکا د یو ډېر لوی بدلون پر لور باندې روانه ده او برازیل د دې بدلون په مرکز کې ولاړ دی. ډېر خلک برازیل د فوټبال، د شګو څخه ډک ساحلونو او د امازون د ځنګله له امله پیژني. خو د دې ساحلونو او ښارونو ترمنځ برازیل په پټه ځینې ډېر لوی ګامونه اخلي. دا هیواد سړکونه او د اورګاډي پټلۍ جوړوي، پټې هوکړې کوي او خپل پوځ پیاوړی کوي. خو پوښتنه دا ده چې برازیل ولې ناڅاپه دا ټول کارونه کوي؟ آیا دوی غواړي ټوله سویلي امریکا تر خپل واک لاندې راولي؟ او که برازیل په دې پلان کې بریالی سي نو نړۍ به څه ډول بدلونونه وویني؟ د نن ورځې په ویډیو کې به موږ د برازیل هغه پلان وڅېړو چې له دې لارې غواړي د سویلي امریکا تر ټولو ځواکمن هیواد سي. که د سوداګرۍ د لارو کنټرول وي، که د انرژي تړونونه وي، که د پوځ پیاوړتیا وي او که پر ګاونډي هیوادونو اغیز، برازیل څنګه غواړي د سویلي امریکا مشري وکړي؟ خو د دې لوی پلان تر څېړلو مخکې باید دا وګورو چې برازیل څه ډول هیواد دی. برازیل یو عادي هیواد نه دی، بلکې یو ستر هیواد دی چې نږدې 8.5 میلیونه مربع کیلومتره مساحت لري، چې له نیمایي څخه زیاته سویلي امریکا یې نیولې ده. د مساحت له پلوه دا د نړۍ 5م لوی هیواد دی او د نږدې 21 کروڑ نفوس سره دا د سویلي امریکا تر ټولو ګڼ نفوس لرونکی هیواد دی. د اقتصادي پلوه هم برازیل یو ځواکمن هیواد دی. په 2024 کال کې یې اقتصادي ارزښت تر 2.1 ټریلیون پورې رسېدلی و، چې په ټوله سویلي امریکا کې تر ټولو لوړ دی. برازیل سویابین، غوښه، اوسپنیز کانونه، بیړۍ او تیل صادروي. د دې هیواد ستر سوداګریز شریکان چین، امریکا او اروپایي ټولنه ده او اوس برازیل د سویلي امریکا اقتصادي مشر ګڼل کیږي. خو اوس راځو د برازیل جغرافیې ته، ځکه همدا یې اصلي ځواک دی. برازیل له اتلانتیک سمندر سره شاوخوا 4400 کیلومتره اوږده ساحلي کرښه لري، چې په کښې کې د سانتوس، پارانګوا او ریو دی جنیرو بندرونه شامل دي، له کومه چې په میلیونونو ټنه توکي ټوله نړۍ ته لیږدول کیږي. د همدې بندرونو له لارې برازیل له نړۍ سره نښلول سوی دی. دا بندرونه نه یوازې برازیل ته د نړیوالو بازارونو لاسرسی ورکوي، بلکې د سویلي امریکا د سوداګرۍ پر لارو یې هم قوي نیونه ټینګه کړې ده. برازیل د نړۍ تر ټولو لوی د سویابین صادروونکی هیواد دی او همدارنګه د غوښې او اوسپنې په صادراتو کې هم په سر کې دی. دا ټول د سمندري له لارو څخه ترسره کیږي. خو د برازیل اصلي خزانه په دننه کې پټه ده او هغه د امازون ځنګل دی. برازیل د امازون ځنګل 80% کنټرولوي. دا ځنګل د نړۍ له سترو او ارزښتناکو ځنګلونو څخه دی. امازون ته د ځمکې سږي ویل کیږي، ځکه دلته تازه اوبه، قیمتي طبیعي سرچینې، ځانګړي ونې او زرګونه ډول نباتات او ژوي موندل کیږي. همدا ځنګل برازیل ته په نړیوالو اقلیمي خبرو اترو کې قوي غږ ورکوي، ځکه چې امازون ځنګل د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. بیا د برازیل د سیندونو سیستم راځي. د برازیل دننه سیمې د لویو سیندونو له لارې سره نښلول سوي دي، چې تر ټولو مهم یې د امازون سیند دی، چې د اوبو د جریان له مخې د نړۍ تر ټولو لوی سیند دی. دا سیندونه د طبیعي لویو لارو په څیر کار کوي، چې له لارې یې توکي له یوه ځای څخه او بل ځای ته د سړک او اورګاډي په پرتله ډېر اسانه رسېږي. که لږ شاته ولاړ سو او نقشه وګورو نو معلومیږي چې برازیل څومره له فرصتونو څخه راچاپېر دی. دا هیواد د سویلي امریکا د 10 هیوادونو سره ګډې پولې لري، چې دا په ټوله وچه کې تر ټولو ډېر دی. دا معنا لري چې برازیل له جغرافیایي پلوه د دې وچې له ډېرو هیوادونو سره نښلول سوی دی او دا اړیکه ډېره پیاوړې ده. د دومره زیاتو ګاونډیانو لرل برازیل ته دا موقع ورکوي چې سوداګري وکړي، د انرژي سرچینې شریکې کړي او ملګرتیاوې جوړې کړي. خلک، توکي او نظریات په اسانۍ له پولو څخه تیریږي، چې برازیل د سویلي امریکا د فعالیت مرکز ګرځوي. خو د ډېرو کلونو لپاره برازیل له خپل دې ځواک څخه ګټه وانخیستله. دا هیواد د خپلو کورنیو ستونزو په حل کې بوخت و، له شخړو یې ځان لیرې ساته او په نړیواله کچه ډېر فعاله نه و. خو دا هر څه په 2019 کال کې بدل سول. برازیل خپل هدف روښانه کړي. دی پوه سو چې د سویلي امریکا د مشرتابه لپاره له مخکې هر څه لري، که قوي جغرافیه ده، که وده کوونکی اقتصاد او که له ګاونډیانو سره ښې اړیکې. اوس یوازې اړتیا دا وه چې له دې ټولو څخه کار واخلي. برازیل د ټانګونو او ګواښونو پر ځای سړکونه او پلونه جوړ کړل او د سوداګرۍ تړونونه پیل کړل. برازیل یوازې خپل ښارونه سره ونه نښلول، بلکې نور هیوادونه هم ورسره وتړله. د دې پروژې موخه یوازې ترانسپورت نه و، بلکې د خپل ځواک ښودل هم و او همدلته د برازیل اصلي پلان پیلېږي. د داسې یو امپراتوري پلان چې غواړي ټوله سویلي امریکا تر خپل اغیز لاندې راولي.
برازیل ښه پوهیږي چې تر څو یې دا وچه مځکه نه نښلولې مشري یې نسي کولی. له همدې امله غواړي د پیسو، وسایلو او بشري ځواک له لارې د سویلي امریکا نقشه بدله کړي. د دې پلان تر ټولو مهمه برخه د بایو اوشنیک دهلیز پروژه ده چې په 2015 کال کې پیل شول. دا یوازې د سړکونو شبکه نه ده بلکې یو ستراتیژیک سمبول دی. دا د لویو لارو او د اورګاډي پټلیو شبکه ده چې د برازیل د اتلانتیک ساحل څخه به د پیرو د آرام سمندر تر بندرونو پورې ورسیږي. یعنی اتلانتیک او آرام سمندرونه به د وچې له لارې سره ونښلول سي. خو دا ولې دومره مهمه ده؟ ځکه چې دا به برازیل ته نوی ځواک ورکړي. اوس به دا هیواد وکولی سي چې د اسیا او سویلي امریکا ترمنځ د میلیارډونو ډالرونو د سوداګرۍ کنټرول وکړي. دا سوداګري مخکې د پاناما کانال له لارې کېدله، خو اوس به د برازیل له لارې ترسره کیږي. دا یوازې د برازیل خبره نه ده. پاراګوا، بولیویا او ارجنټاین په څېر هیوادونه لاله مخکې د خپلو توکو د بازار ته رسولو لپاره پر برازیل تکیه لري، او څومره چې دا تکیه زیاتیږي هغومره د برازیل نفوس هم ډیریږي. نو که سړکونه ستا په لاس کې وي، لارې به هم ستا په واک کې وي، او که لارې ستا په واک کې وي نو د پیسو او نفوس جریان هم ته کنټرولوي. برازیل یوازې سړکونه نه جوړوي بلکې کیلومتر په کیلومتر خپل واک جوړوي. خو یوازې د سړکونو په جوړولو سره برازیل د سویلي امریکا مشر نشي کېدلی. دا بل څه هم غواړي، او همدلته د پیسو رول راځي. کله چې برازیل سړکونه او بندرونه جوړول په پټه یې یو بل کار هم کوي، او هغه دا و چې د پیسو له لارې وفاداري واخلي. د برازیل ډېر ګاونډیان لکه ارجنټاین، پاراګوا، وینزویلا او یوراګوا د انفلاسیون پورونو او سیاسي بې ثباتۍ له امله د اقتصادي بحران سره مخ دي. خو دا بحران د برازیل لپاره یو ښه فرصت و. له 2018 کال راهیسې برازیل په پټه توګه سره دغه هیوادونو ته پورونه، د پانګونې تړونونه او مالي مرستې ورکوي. تر اوسه یې میلیونونه ډالره مرسته ورکړې ده. خو دا مرسته یوازې د پیسو په ارزښت نه ده، ځکه کله چې یو هیواد ستا له مالي پلوه محتاج سي نو سیاسي خبرې هم ستا اوري. د بیلګې په توګه یوازې په 2022 کال کې برازیل ارجنټاین ته 2 میلیارډ ډالره مالي مرسته ورکړې ده. دې کار نه یوازې د ارجنټاین اقتصاد ښه کوي بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې یې هم لا پیاوړې کړلې. د دې وروسته ارجنټاین خپل ډېر سیاستونه د برازیل له ګټو سره برابر کړل. همدا برازیل له پاراګوا او بولیویا سره هم تړونونه وکړل، او د هغوی د انرژي، کرنې او بنسټیزو پروژو کې یې پانګونه وکړه. د دغه هیوادونو لپاره برازیل یوازې یو ګاونډی نه دی بلکې د هغوی د ژوند کرښه هم ده. دا کوم خیرات نه دی. برازیل دا پیسې بې حسابه نه ورکوي. دا ډېره حساب سوې او هوښیاره ډیپلوماسي ده. خبره ساده ده. څومره چې دا هیوادونه د برازیل پر مالي مرستو ولاړ وي هغومره به برازیل پرې واک لري. برازیل همدارنګه هڅه کوي چې د ټولې سیمې غټ سي. دا هیواد د مرکوسور په نوم د سوداګرۍ بلاک مشري کوي چې برازیل، ارجنټاین، یوراګوای او پاراګوای پکې شامل دي. برازیل اجنډا ټاکي، خبرې اترې کوي او له لویو ځواکونو لکه اروپایي اتحادیه او چین سره سوداګریز تړونونه ترسره کوي. دا لړۍ دلته نه درېږي. حتی په نړیواله غونډه کې لکه کوپ 28 او G20 کې هم برازیل د جنوبي امریکا په استازیتوب خبرې کوي. په ځانګړي ډول د اقلیم بدلون، سوداګري او پراختیا په اړه د امازون ځنګل قوي اقتصاد او ستراتیژیکو اړیکو له امله برازیل ورځ تر بلې نړیوال اهمیت پیدا کوي. دا ډېره هوښیاره تګلاره ده. ته ګاونډیانو ته پیسې ورکوي، د هغوی په استازیتوب خبرې کوي او ورو ورو د هغوی مشري ترلاسه کوي. برازیل پر چا زور نه راولي، خو ځان دومره مهم ګرځوي چې هیڅوک یې له پامه نسي غورځولی. خو د نفوذ، پیسو او ډیپلوماسي ترڅنګ ځواک هم مهم دی. په 2022 کال کې برازیل خپل پوځي لګښتونه له 10 میلیارډ ډالرو څخه زیات کړل، او د جنوبي امریکا تر ټولو لوی دفاعي بودیجه یې خپله کړله. برازیل له سویډن څخه 14 نوې پرمختللې کریپن جنگي الوتکې واخیستلې. همدارنګه یې خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي او له فرانسې سره یې د ډرون ټکنالوژي په برخه کې همکاري پیل کړه تر څو په امازون ځنګل کې غیر قانوني فعالیتونه وڅاري. خو حیرانونکې دا ده چې برازیل له هیڅ هیواد څخه مستقیم پوځي ګواښ نه لري، بیا ولې دومره پر پوځ لګښت کوي؟ ځواب ساده دی، نفوذ. کله چې ستا پوځ تر ټولو پیاوړی وي نو ته اړتیا نه لرې څوک وګواښي. ټول پوهیږي چې که څوک د برازیل پر ضد ودرېږي پایله به یې څه وي. همدې ځواک برازیل د جنوبي امریکا د سولې ساتونکی ګرځولی دی. داسې هیواد چې نور ټول پرې حساب کوي. خو د برازیل هدف یوازې د جنوبي امریکا مشري نه ده بلکې تر دې هم لوی دی. سړکونه، ریل پټلۍ، ډیپلوماسي او پوځي ځواک دا ټول د یوې سترې نقشې برخه ده. که برازیل یو ستر ځواک جوړ سي نو نه به یوازې سویلي امریکا رهبري کړي بلکې له نړیوالو زبرځواکونو سره به د برابر په توګه سره خبرې وکړي. امریکا، چین او اروپا به اړ سي چې برازیل جدي ونیسي، نه یوازې په سوداګري
بلکې په هره برخه کې. برازیل دا ځواک د جنوبي امریکا له طبیعي سرچینو څخه اخلي: لیتیم، تیل، غاز، کرنیز محصولات، اوسپنه او تر ټولو مهمه اوبه. برازیل لا مخکې د امازون 80% کنټرولوي. دا ځنګل د نړۍ لپاره دومره مهم دی چې ځمکې د توازن نقطه بلل کېږي. همدا وجه ده چې د اقلیم په نړیوالو خبرونو کې د برازیل خبره ډیره وزن لري. که سبا د جنوبي امریکا او نړۍ ترمنځ د سوداګرۍ پل جوړیږي نو د هغه کنټرول به هم د برازیل په لاس کې وي. برازیل د هند، چین او نورو شریکانو سره اړیکې پراخوي او د بریکس مهم غړی دی. هغه ډله چې غواړي د نړۍ اوسنی نظام بدل کړي. طبیعي ده چې ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا او اروپا له دې بدلونونو څخه خوشحاله نه وي. خو که برازیل د جنوبي امریکا تر ټولو پیاوړی هیواد سي نو نه یوازې به دا علاقه بدل کړي بلکې د ټولې نړۍ توازن به هم بدل کړي، له سوداګرۍ تر اقلیمه پورې. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې برازیل دا هر څه په خاموشي سره کړي دي. نه یې ځان ډېر تبلیغ کړی دی، نه یې له چا سره بې ځایه شخړه کړې ده، یوازې یې خپل کار ته دوام ورکړی دی. همدا لامل دی چې برازیل چې پخوا یوازې د فوټبال او امازون ځنګل له امله پیژندل کېدی، نن ټوله نړۍ د هغه پرمختګ ته حیرانه ده. د دې ویډیو څخه موږ څه پیغام اخیستلی سو؟ دا ویډیو موږ ته یو لنډ پیغام راکوي چې اصلي ځواک تل په شور او زور نه وي بلکې په صبر، تدبیر او هوښیار پلان کې وي. هغه ملتونه چې په چوپتیا کې خپل بنسټونه پیاوړي کوي سبا به د نړۍ د تصمیم نیولو پر میز دوی ناست وي. که یو هیواد خپل خلک، سرچینې او اړیکې په سمه توګه سره وساتي نو یو ورځ به نړۍ د ده خبره په جدي توګه سره اوري. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.